د کندهار مرستیال والي په مشرۍ د اداري مجلس نوبتي غونډه جوړه شوه. دغه غونډه ولایت مقام کې د کندهار مرستیال والي الحاج مولوي حیات الله مبارک په مشرۍ جوړه شوه. پکښې د کندهار د ټولو ادارو رئیسانو او استازو ګډون کړی و. غونډه چې د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره راپیل شوه. په پیل کې د کندهار مرستیال والي ټولو ته ښه راغلاست ووایه او دغه راز یې د اداري مجلس پر ارزښت هر اړخیزه وینا وکړه او په ټینګار سره یې وویل دغه مجلس کې باید ټول ګډون وکړو ځکه مهمو موضوعاتو ته پکښې حل لاره پیدا کیږي. د موضوعاتو د حل په موخه مشورې او نظرونه شریکیږي او د همدې مجلس له لارې د رئیسانو ترمنځ همغږي او یووالی ډیریږي. ورپسې د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محمد سلیم صابر د تیر اداري مجلس تعقیبي موضوعات او په اړه یې د سوي اجرااتو راپورونه شریک کړ او تر هغه وروسته یې د اجنډا مطابق د پوهنې ریاست، عدلیې ریاست، د اطلاعات او کلتور ریاست، کندهار پوهنتون، امر بالمعروف او نهي عن المنکر، کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست او دغه راز یو شمېر نورو ریاستونو او ادارو پورې اړوند موضوعات وړاندې کړل چې تر مشورو او نظرونو شریکولو وروسته یې په اړه د مرستیال والي په مشرۍ اړینې پرېکړې ونیول شوې او هم د یو شمېر موضوعاتو د حل په موخه کمیټې وټاکل شوې. د غونډې په وروستیو کې مرستیال والي د موضوعاتو د حل په موخه ټاکل شویو کمیټو ته سپارښتنه وکړه تر څو موضوعات ژر تر ژره حل لار پیدا او له ولایتي ادارې سره معلومات شریک کړي. تر هغه وروسته مجلس د دعایې په ویلو سره پای ته ورسېد.